کچا دا صدقه الفطر د اختر د موز نه مخکې ادا کړه نو دله د صدقه الفطر اجر ملاو شو زکات الفطر. او ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. او کچا د اختر موز نه رستو ورکړه سرسایه او صدقه الفطر نو دا عام ورځ والا صدقې په شان شو خو د صدقه الفطر اجر درته ملاو نشو. دینه دا معلومیږي چې شریعت کم شرطونه د عبادت لپاره مقرر کړو د اتباع لپاره هغه باندې مخکې یو خطبه کې موږ بحث کړو شپږ شرطونه ویلو د اتباع پای کې یو دا چې زمان به پیژنې زمان معنی د عبادت ټیم به پیژنې ټیم په خپل وخت کې چې ورکې اجر دی چې هغه نه رسته شو به نشته. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی په غټ اختر کې نبی علیه السلام لراغو یو صحابي وایي چې ما خو د غټ اختر د موږ نه مخکې قرباني وکړه. نبی علیه السلام ورته بس عامه قرباني شو لکه عامه ورځو کې ته صدقه کې ونډۍ غوندې خو صدقه قرباني دې ګوره ونه شوله اضحیه ونه شوه ستا اوس چې موږ سره مونځ وکړو مونځ نه بعد به اوس ته بله قرباني کې د هغې په ځای باندې ځکه قربانۍ ټایم د مونځ نه مخکې دی که وروسته دی رستو دی نو دغه شان صدقة الفطر ټایم د مونځ نه مخکې دی. دا نبی علیه السلام چې کوم ټایم موږ ته ښودلی هغه ټایم کې به دا موږ ادا کړو. بعضې صحابو آثار په دې کې شته چې هغې د دې اختر نه یو شپه دوه مخکې صدقة الفطر ادا کړې ده. نو دې علما دوه مطلبه وایي دواړه به درته ووایم چې ذهن هم کلیر شي. بعضې علما وایي چې یاره که چا ډېر مخکې نه صرف یو یا دوه شپې مخکې که چا ویسته نو جایز ده. دا وایي حکم د جواز دی خو غوره نه ده. دا یو قسم علما قول غوره نه ده. غوره دا چې د اختر په ورځ یې وباسه سار مونځ دې وکړو فجر او د اختر مونځ نه مخکې ورسوه مساکینو ته ورسوه محتاجو ته ورسوه. دویم قسم علما وایي چې نه دا صحابو صدقة الفطر چې ادا کړی نو هغه دغلی نه وړی محتاجو له بلکې نبي علیه السلام به ملګري مقرر کړي ملګري به مقرر کړي چې مثلا دا ملګری فلان فلان دا زید دی دا عمر دی دا بکر دی هلکه ټولې به صدقې د سره راغونډوئ ځکه نبي علیه السلام خو یو نظام جوړ کړی نو هغوی ته به کورونه په نښه کړي چې شا به د ټولو کورونو ته ورسوئ. نو خلکو به دا دوه شپې یا یو شپه مخکې دغه ملګرو له ورکول. لکه اوس مثلا تا ته یو ملګری معلوم دی چې د سره فقرا او مساکین دي او دی پې دا زما مال تقسیمولی شي هغه ورکې دا واخله خو ګوره د اختر په سار به یې رسوي هغې د اختر په سار ورسوي د مونځ نه مخکې. نو بعضې علما وایي چې دا یو شپه دوه مخکې ادا کړې نه ده بلکې هغه کوم چې مسؤولین او ذمه دار ملګري وو هغوی سره یې راغونډه کړله هغوی به بیا رالګېده سار وختي به بیا شروع شو چې مونځ به وشو ترتیب بیا جوړ کړه او په دې محتاجو خلکو په مساکینو باندې بیا تقسیم کړو.